دا یو حقیقت دی چې دنیا کې یوه خوشحالي کامله نه ده. که یو سړی هر څومره لوی خوشحالۍ ته ځان ورسوي د هغې سره الله تعالی په یو کنج کې د غم او د تکلیف ازغی لګولی دی. که په دنیا کې هر څومره راحت پیدا کې، که په دنیا کې هر څومره لذت و خوند پیدا کې، که دنیا کې هر څومره منصب و عزت پیدا کې، د هغې په یو کنج کې د صدمې او د غم ازغی ورسره لګېدلی دی. ځکه دې دنیا کې الله تعالی خوشحالي کامله نه ده پیدا کړې. دې دنیا کې الله تعالی خوشحالي دایمي نه ده پیدا کړې، او دې دنیا کې الله تعالی خوشحالي خالصه نه ده پیدا کړې. تاسو ګورئ یو سړی دی هغه وږی دنیا کې او د ده حازمه او اشتها خوراکي ته ډېره زړه غواړي، او د هغې په مقابل کې دته بهترینه خوراکه ده، بهترینه نفقه ده، او دی ډېر د لوږې او د شوق په حالت کې پر دې خوراکه او نفقه باندې کښېني. لیکن چې دی کله دې ګولې له لاس وروړي د هغې په مقابل کې الله تعالی د دې صاحب بهادر پر دماغ داسې فکر ور کړی، داسې غم او تشویش پر دې دماغ ور کښېنولی چې دی نه د خوراکې په خوند پوسي، نه د هغې په لذت پوسي، نه د هغې د خوراک په طریقه باندې پوسي چې څنګه مې وخوړله پر دې باندې مې څه غم څه خوند واخیسته. نو دنیا کې که یو طرف ته برابر سي د بل طرفه کږه سي، که یو طرف ته خوشحالي راسي د بل طرفه تکلیف ورسره تړلی، که د یو طرف ته خوند راسي لذت راسي د هغې په مقابل کې بې خوندي او بې لذتي ورسره تړلی. نو دنیا کې خالص خوشحالي نشته، په دنیا کې کامله خوشحالي نشته، په دنیا کې دایمي او همیشه خوشحالي نشته. نن په دنیا کې انسانانو دا فکر دی چې زه به مال و دولت را پیدا کم، د هغې په ذریعه به زه ښه کور پې جوړ کم، د هغې په خاطر به زه ښه سوارلي ځان له پیدا کم، د هغې په خاطر باندې به زه ښه زندګي روانه کم، نو زه به په دې زندګي کې د خوشحالۍ مالک سم. نن به زه منصب و قدرت پیدا کم، نن به زه امارت و وزارت پیدا کم، د هغې په خاطر به زما زندګي ډېره د عزت و د خوشحالۍ او د راحت و د سکون سره ولاړه. لیکن تاسو هغه خلکو ته وګورئ چې کوم چا مال و دولت لاس ته راوړی دی، چې کوم چا منصب و حکومت و عزت ځان له پیدا کړي دي، نو ظاهرا خو به ښایسته کوري او ظاهرا خو به ښایسته سوارلي، ظاهرا به د هغې په کور کې سهار و ماښام ښایسته او خوږه نفقه وي، او هغې ته به خادمان ولاړي، هغې ته به نوکران ولاړي، او د هغې سلوټ او د هغې سلام ته به ډېر خلک پیشیږي. لیکن صاحب بهادر چې ورځ په عزت و خوشحالي کې تېره کړي، شپه چې کله ورباندې راسي چې دی کله پر بهترینه بستره باندې پرېږدي، بیا د له خوب نه ولورسي، بیا دی دې ته مجبوره سي چې د ډاکټر څخه ګولۍ اخلي. هغه ګولۍ د نشې دي، هغه ګولۍ د خوب دي، بیا دی د خوب په ګولیو د نشې په ګولیو ځان نشه کوي، او چې کله د هغې دماغ ټوله شپه په نشه کې پرېوځي، نو سهار چې راکښېني پر دې سر باندې داسې بوجي، دی به داسې محسوسوي لکه دا د خونې چت چې د پر سر باندې پروت شي. بیا نه چا ته خبره کوي، نه د چا په خبره پوهېږي، نه د چا سره مجلس کوي، نه د چا سره خبرو کو مجلس کولو ته تیارېږي. لیکن د دې په مقابل کې یو مزدور دی، هغه ټوله ورځ بیلچه در لاس نیولې ده، هغه په خپله بزګري کې دی، هغه په خپله روزانه کې دی، در ماښامه پورې بیلچه وچلی، او ماښام کور خو نسته، بهترین مکان خو نسته، د استوګنې ځای خو نسته، هغه د خپلې بزګرۍ په کوډل کې پرېوځي، او ښایسته نفقه خو نسته، هغې د یو ګوله شلومبي، یو غړپ شلومبي او ګوله ډوډۍ سره برابره کړي، او د هغې دپاره ارامدېح بستره خو نسته، هغې ډېر ځله د خپل سنګل در دې سر لاندې کړي، او چې کله ماخستن پرېوځي په داسې آرام باندې دی بیدوي چې بیا در سهاره پورې په ځان نه خبرېږي. سهار چې کله راپورته نیسي، نه په بدن کې ستړیا سته، نه په بدن کې تکلیف سته، نه په بدن کې مشقت سته، بیا دی حشاش بشاش، بیا دی تر و تازه را روانې ورځې ته بلکل برابر ولاړي. نو تاسو در فکر وکړئ چې د هغه سړي د دې دومره مال و دولت سره، د دې دومره منصب و حکومت سره د هغې شپه په کوم شکل باندې تېره سوه، لیکن د دې غریب شپه په کوم شکل باندې تېره سوه. نو ما درته ویل دنیا کې الله تعالی خوشحالي کامله نه ده پیدا کړې. که د یو طرفه خوشحالي وه د بل طرفه ازغی ورسره دی، که د یو طرفه صراحت و د بل طرفه تکلیف او سختي ورسره ده. او لکه څنګه چې خوشحالي کامله نه ده، الله تعالی مشقت او مشکل هم کامل نه دی پیدا کړی، د دې سره بیا د بل طرفه خوشحالي ورسره ده. که ټوله زندگی په راحت، په غم کې، په پریشانی کې، په بیماری او په ناجوړي کې، لیکن الله تعالی په یو کنج کې د هغې سره د خوشحالۍ فکر ملګری کوي، د خوشحالۍ ترتیب ورسره جوړوي.